السلام علیکم. سلسله د فن او فنکار د دې نه مخکې چې د نن فنکار د ژوند او فن حالات تاسو ته بیان کړم، د هغه ټولو ملګرو یو جهان مننه، که هغه زموږ په پښتونخوا صوبه یا د پاکستان په نورو سیمو کې دي، په کوزه پښتونخوا کې دي، په کوټه کې دي، که په کابل افغانستان کې دي، یا مسافر دي د ملک نه بهر دي، او هغوی زما دا کوشش خوښوي ما په ښو ښو کمنټونو باندې نمانځي، نو د هغوی یو جهان مننه. نو په فن او فنکار کې د نن هنرمند دی استاد سید عالم. تمکو پزیلون سر رغڑا مور دیری رچل راڑا داد احساس کو وقت چا دخلا شورو لگی دخلا شورو لگی چمید صبر پجوڑی دمینی بورو لگی دمینی بورو لگی ومہاگری ویدی په افغانستان کې د موسیقۍ لارې ته ډیر هنرمندان راغلي دي او لویه نامه یې ګټلې ده. په دغه هنرمندانو کې یوه نامه د استاد سید عالم هم ده، چې دا معلومات ما ډیر په شواهدونو باندې را پیدا کړي دي. په دې کې راسره د استاد منور زوی رضوان منور ډیر کومک او مرسته کړې ده، او دغه شان ورسره رازم الله رازم هم. د رضوان منور د وینا تر مخه استاد سید عالم په کال 1948 کې د ننګرهار ولایت کوز کونړ د خیوي ولسوالۍ کې په بوډیالی نومې کلي کې زیږېدلی و. هغه بوډیالی چې عبدالرحمن اور په یو سندره کې وایي: دکې مورې و ماڼو له ځمه د بوډیالی توتان ګلی وهلي دینه. نو د سید عالم تعلق د دغه بوډیالی سره و. د پلار نامه غلام رسول وه، چې دی بیا د معاش په لټون نورګل ولسوالۍ ته راغله او د آهنګرۍ یعنې لوارۍ کار یې کولو. د استاد سید عالم دوه وروڼه نور هم وو، یو نامه میا رسول او د بل خیر رسول وه، چې د خپل پلار سره به خپل کسب هنر کولو. استاد سید عالم د دغه هنر سره مینه نه لرله، چې زلمی شو زمینداري شروع کړه، څاروي واخیستل، هغه به څرول، ولې هغه د ماشوموالي نه په موسیقۍ باندې مین و، او د دغه مینې له خاطره به په حجره کې د منګي او رباب سره ټپې او شربېتې ویلې. استاد سید عالم د منور په ښکلي غږ باندې لکه د پتنګ عشق و، ځکه د هغه خوا ته به ډېر راتلو. یو ورځ یې استاد منور ته وویل چې ما ته د موسیقۍ هنر را زده کړه، او داسې هغه د استاد منور سره شاګردي شروع کړه. کله چې د سید عالم په هنر کې پوخوالی راغی، استاد منور ورته د ریډیو کابل لاره هم سمه کړه. د هغه وختونو چې استاد زاخیل به د کابل ریډیو نه د حجرې مجلس په نوم باندې د ټنګ ټکور پروګرام کولو، چې د افغانستان سره سره په کوزه پښتونخوا او کوټه بلوچستان کې به هم ورته خلک لیواله ناست وو. سید عالم د استاد منور په ذریعه دغه مجلس کې هم شامل شو، او په اول ځل د کابل ریډیو دپاره هم د خپل استاد منور سره دا برغیزه خوندي کړه: زما جانانه مهربانه په چکر راشه، یو مازدیګر راشه د سیل دپاره. زما جانانه مهربانه په چکر راشه، یو مازدیګر راشه د سیل دپاره. زما جانانه مهربانه په چکر راشه، یو مازدیګر راشه د سیل دپاره. کله چې دغه نغمه خلکو د ریډیو کابل د لارې واورېده، د سید عالم د اواز درز تر لرې لرې پورې خور شو، چې بیا هغه په کابل ریډیو کې په سوونو نغمې وویلي. یاد دې وي چې د سید عالم خپل نوم نری و، ولې کابل ریډیو کې ورله سید عالم نامه کېښودې شوه.
د هغه په کورنۍ کې څوک هم د موسیقۍ سره اړونده نه وو، ځکه په دې هنري پلار او د کورنۍ نور غړي خفه وو، ولې استاد سید عالم په هیڅ ډول له موسیقۍ نه اورېدو. سید عالم ډیره موده د استاد منور سره یوځای محفلونه هم د ریډیو نه او هم بهر وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت ختم شو، استاد سید عالم پېښور ته راغی او دلته په نوتیا مسکین آباد کې اوسېدو. سید عالم 2 ودونه کړي، کشره کوروداني ورسره وه او مشره ښځه په ګوجرانوالا پنجاب کې د خپلو ورونو او د یو زوی سره اوسېده. د سید عالم د مشرۍ کوروداني نه یو زوی چې نوم یې جان عالم او 2 لوڼه وې. د دویمې کوروداني نه یو زوی چې نامه محمد عالم ده او 2 لوڼه دي. د سید عالم دواړه زامن د افغانستان په فوج کې منصبداران یعنی عهدهداران غټ افسران او د موسیقۍ سره تړون نه لرلو. استاد سید عالم څه موده زمونږ کلي سره نږدې د کډوالو په کیمپ کې هم اوسېدلی. دغه دوران کې یو ملګري زمونږ کلي ډاک بیسود ته زما خواته راوستو. زه د استاد سید عالم په لیدو باندې ډیر زیات خوشحاله شوم. بیا به زما او د سید عالم استاد ترمنځ ملاقاتونه کېدل. یو ځلې ما ځان سره پېښور ریډیو ته بوتلو او د موسیقۍ د څانګې مشر ته مې وویل چې د استاد سید عالم په اواز څو نغمې ریکارډ کولې دي. په دغه وخت کې محترم لیاقت سیماب د موسیقۍ د څانګې انچارج و، ولې د ډیر کوشش باوجود دا خبره ممکنه ځکه نشوه چې د دې دپاره به د هډ کوارټر اسلام آباد نه باقاعده منظوري اخیستل کېده چې سمون یې ونه خوړو. استاد سید عالم ډیر قام پرست پښتون و. هغه په خپل قام او خپله ژبه داسې مین و چې بغیر د سوچ پښتو نه بله ژبه نه ویله. تل به د پښتنو غم جوړلو او د پښتنو په بدحالۍ ډیر زیات خفه او دلګیر و. پېښور کې به خلکو تر لرې لرې علاقو د مجلس لپاره بوتلو او بې شمېره کیسټونه هم په پېښور کې په میوزیک سنټرو کې څه ځان لا یوازې او څه د نورو هنرمندانو سره ډک کړل. بیا هم څه د کټوالۍ ژوند او څه د کار روزګار نشوالی و. په دې وجه به هغه ډیر زیات خفه و. هغه به مشرۍ کوروداني له ګوجرانوالې ته هم تلو او د هغې د نان نه پکې بن بنا به یې کوله. همدغه شان یو ځلې ګوجرانوالۍ نه په بس کې د شپې پېښور ته را روان و. ورسره په دغه بس کې ځینې غله او ډاکوان هم ناست وو. هغه استاد سید عالم له په شربت کې یا په بل څه خوراکي څیز کې نشه ورکړه، ځکه چې استاد سید عالم سره هغې پیسې لیدلې وي. څوکنو سره هغه د بس نه راکوز کو. کله چې استاد سید عالم لږ په هوش کې راغی، د هغه غلو ډاکوانو سره مقابله شروع کړه چې په جواب کې هغه په چاقوانو باندې ووالو او په پټو کې وغورځولو. په 3مه یا 4مه ورځ د استاد سید عالم مړی چا ولیدو او څوکنو تاڼې ته اطلاع ورکړه. هغه د لاوارثه مړي په حیث اسپتال مردخانې ته منتقل کو او په ورځپاڼو کې د هغه عکسونه چاپ کړل. کله چې د سید عالم زامنو د خپل پښتون پلار عکس په اخبار کې ولیدو، هغوی راغلل د سید عالم تابوت افغانستان ته یوړو او په جلال آباد کې خاورو ته وسپارلی شو. په ګوري نور شه. دا وه د استاد سید عالم د ژوند او فن کیسه. لیک او راوي محمد اسلم، مرستیال رضوان منور، ریکارډینګ او ایډیټینګ اسامه اسلم. په اخره کې یو خاص او هغه دا که تاسو تر اوسه پورې زما دا چینل سبسکرایب کړی نه وي نو هم اوس یې سبسکرایب کړئ او وګورئ د خوند پروګرامونه. نو تر بلې خپرونې د لوی الله په امان. ما پزړه دي ارمانونه، ما پزړه دي ارمانونه، راځي